السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې نننۍ برنامه کې به د طبیعي عددونو د تقسیم له عملې سره آشنا شو او په تیره برنامه کې د ضرب له عملې سره آشنا شولو. انشاءالله په قرار به مخکې ځو. په همدې ترتیب سره به د حساب برخه په لنډو ورځو کې خلاصوو. د طبیعي عددونو د تقسیم عملیه. دقت وکړئ. د تقسیم عملیې تعریف په دې ډول کوو. د یو کامیت په مساوي برخو ویشلو ته د تقسیم عملیه ویل کیږي. د یو کامیت په مساوي برخو ټوټه کولو یا ویشلو ته د تقسیم عملیه ویل کیږي. یا په بل عبارت د تقسیم عملیه د ضرب محفوظه عملیه بلل کیږي. د تقسیم عملیه د ضرب محفوظه عملیه بلل کیږي. د طبیعي اعدادو د تقسیم عملیې دپاره اجزاوې په دې ډول دي. دقت وکړئ. که چیرې یو طبیعي عدد وي، دا وویشو یا تقسیم کړو په بي باندې. بي هم یو طبیعي عدد وي. د سي په اندازه قیمتونه یې سره ورسیږي او آر په اندازه یې باقي پاتې شي. په دې کې ا ته مقسوم ویل کیږي. په دې اجزاو کې ا مقسوم، بي مقسوم علیه او سی ته خارجي قسمت وایي. ویل کیږي او آر باقی مانده یا ریمینډر. دلته چې کوم حاصل لاسته راځي ته ریمینډر یا باقی مانده بلل کیږي. د تقسیم اجزای په دې ډول دي. که چیرې یو طبیعي عدد وویشو په بي طبیعي عدد باندې، ته مقسوم او بي ته مقسوم علیه ویل کیږي او د سی په اندازه سره ورسیږي یا وویشل شي، سی خارجي قسمت بلل کیږي. که چیرې کوم قیمت باقي پاتې شي، دې ته ریمینډر یا باقي مانده بلل کیږي. دقت وکړئ. د تقسیم سمبولونو ته. د تقسیم سمبولونه په دې ډول دي. یعنی مونږ کولی شو چې تقسیم په مختلفو سمبولونو سره وپیژندو. دقت وکړئ. سمبولونه په دې ډول دي. د تقسیم سمبولونه. موږ تقسیم که چیرې یو طبیعي عدد وویشو په بي باندې، په دې ډول لیکلی شو او یا موږ په دې ډول باندې کولی شو چې ولیکو او یا په دې ډول باندې تقسیم بي. څلورم حالت کولی شو موږ ولیکو تقسیم بي باندې او یا په دې ډول سره ولیکو. دقت وکړئ. په دا پنځو طریقو باندې موږ کولی شو چې د تقسیم اعداد ولیکو.
دې ته ویل کېږي د تقسیم د طبیعي اعدادو د تقسیم د عملې سمبولونه. بل چې موږ او تاسې باید په نننۍ برنامه کې ورسره اشنا شو حواس د تقسیم د عملې دي. دقت وکړئ د طبیعي اعدادو د تقسیم د عملې حواسو ته. په دې کې موږ او تاسې یو تبدیلي خاصیت لرو. دقت وکړئ لومړی تبدیلي خاصیت. د تقسیم په عملیه کې تبدیلي خاصیت صدق نه کوي. یعنی دقت وکړئ که چیرې A وویشل شي یا تقسیم کړلی شي په B باندې مساوي کیدلی نه شي B تقسیم A باندې. ځکه دقت کوئ مثال ته 4 تقسیم 2 مساوي نه دي 2 تقسیم 4 باندې. د A پر ځای موږ 4 ولیکل او د B پر ځای موږ 2 ولیکل. 4 تقسیم 2 حاصل لاسته راځي 2. دقت وکړئ 2 هیڅ کله مساوي کیدلی نه شي. یو 2 تقسیم 4 0.5 لاسته راځي. آیا کله هم 2 له 0.5 سره مساوي کیدای شي؟ نه. نو موږ وایو تبدیلي خاصیت د تقسیم په عملیه کې صدق نه کوي. دویم خاصیت په دې ډول ده اتحادي خاصیت. دویم اتحادي خاصیت. د تقسیم په عملیه کې اتحادي خاصیت صدق نه کوي. ځکه دقت وکړئ که چیرې A طبیعي عدد وي موږ تقسیم کو په B باندې او تقسیم کو په C باندې مساوي کیدلی نه شي دغه حالت A تقسیم C تقسیم B باندې تقسیم B او مساوي کیدلی نه شي B تقسیم C تقسیم A باندې. نو موږ وایو چې د طبیعي اعدادو د تقسیم په عملیه کې اتحادي خاصیت شتون نه لري. مثال ته دقت وکړئ 4 تقسیم 2 تقسیم 1 A له 4 B له 2 او C له 1 سره مساوي ده. دا هیڅ کله مساوي کیدلی نه شي 4 تقسیم 1 تقسیم 2 سره او دا مساوي کیدلی نه شي 2 تقسیم 1 2 تقسیم 1 تقسیم 4 سره. نو موږ وایو چې په اتحادي خاصیت د تقسیم په عملیه کې صدق نه کوي. دریم خاصیت د عنایت عناصر ده. دقت وکړئ دریم د عنایت عناصر. د تقسیم په عملیه کې د عنایت عناصر شتون نه لري. بس همدومره زده کړئ چې د تقسیم په عملیه کې د عنایت عناصر شتون نه لري. لکه موږ زده کړي وو چې د جمع په عملیه کې د عنایت عناصر له 0 څخه عبارت وو. د ضرب په عملیه کې د عنایت عناصر له 1 څخه عبارت وو. کله به چې موږ 0 له کوم طبیعي عدد سره جمع کو په قیمت کې تغییر نه راتلو او کله به چې کوم طبیعي عدد له 1 سره ضرب کو په قیمت کې تغییر نه راتلو. خو هم د تقسیم په عملیه کې د عنایت عناصر شتون نه لري. د عنایت عناصر شتون نه لري. څلورم توضیح خاصیت ده. څلورم توضیح خاصیت
د تقسیم په عملیه کې توضیح حیثیت هم صدق نه کوي. لکه موږ او تاسې چې په تیرو درسو کې زده کړي د جمع ضرب او تقسیم دپاره خو اما د تقسیم په عملیه کې توضیح حیثیت هم صدق نه کوي. د تقسیم د عملیې دپاره یو څو حیثیتونه دي دا په یاد در سره ولرئ. دقت کوئ. د یو څو خاص حالتونه دي باید تاسو له دې سره اشنا شئ. که چیرې کوم طبیعي عادت په عین عادت باندې ویشل شي نو حاصل یې لاسته راځي یو په شرط د دې چې همدا عادت خلاف د صفر وي. لکه دقت وکئ مثالونو ته یې 2 تقسیم 2 لیو سره مساوي کیږي. 8 تقسیم 8 مساوي کیږي لیو سره. که چیرې موږ او تاسې زر هم تقسیم کو په زرو باندې بیا هم حاصل یو لاسته راځي. دویم حواس. که چیرې موږ او تاسې ای عادت که یو طبیعي عادت وي پر یو باندې ویشو نو حاصل همدا عادت لاسته راځي. دقت وکئ مثالونو ته یې 8 تقسیم یو بیا هم 8 کیږي. 10 تقسیم یو جواب بیا هم مساوي ده له 10 سره. 3 تقسیم یو بیا هم جواب مساوي ده له 1 سره. نو وایو چې هر عادت چې پر یو باندې ویشل شي همه عادت لاسته راځي. بل باید موږ او تاسې په دې پوهه شو که چیرې صفر پر عادت باندې ویشل شي صفر لاسته راځي. صفر تقسیم ای په ای عادت باندې ای یو طبیعي عادت ده صفر لاسته راځي. په دې معنا صفر تقسیم 9 مساوي کیږي له صفر سره. صفر تقسیم سلو باندې بیا هم صفر لاسته راځي. دقت وکئ. صفر تقسیم 110 باندې بیا هم صفر لاسته راځي. کولی شو د ای پر ځای یو بل قیمت واچو لکه دقت وکئ. صفر تقسیم ایکس بیا هم صفر لاسته راځي. او که چیرې دلته ولیکو ایکس تقسیم یو بیا هم ایکس لاسته راځي. ایکس یو طبیعي عدد یا ای یو طبیعي عدد ده. بل باید په دې باندې پوه شو که چیرې کوم طبیعي عادت په صفر باندې وشو دلته خو موږ او تاسې زده کړو که صفر پر عادت باندې وشو صفر لاسته راځي. او که چیرې عادت پر صفر باندې وشو کومه څه لاسته راځي. دقت وکئ. ای تقسیم صفر حاصل کیږي لایتنهی. دا په دې معنا چې موږ او تاسې عادت پر صفر باندې ویشلو او دلته موږ او تاسې صفر پر عادت باندې ویشلو. دقت وکئ مثالونو ته یې 2 تقسیم صفر حاصل کیږي لایتنهی یا 4 تقسیم صفر بیا هم جواب کیږي لایتنهی او یا 0 تقسیم صفر بیا هم جواب کیږي لایتنهی. دا په دې معنا که چیرې عادت پر صفر باندې ویشل شي جواب کیږي لایتنهی. او که چیرې عادت پر صفر باندې صفر پر عادت باندې ویشل شي جواب مساوي ده له صفر سره یعنی صفر لاسته راځي. او صفر پر صفر دا مبهم شکل ده. صفر تقسیم صفر دا مبهم شکل ده.
د دې صدا کولو دپاره موږ او تاسې لیمیټ لرو. انشاءالله په عالی ریاضاتو کې به له دې سره اشنا کیږو. دا څو خاص حالتونه وو دې سره باید تاسو اشنا وای. هغه څوک چې د طبیعي اعدادو د تقسیم عملیه زده وي باید د دې خاص حالتونو باندې پوهه وي او که چیرې په دې باندې پوهه نه وي سوال به حل کړی وي خو کله چې موږ او تاسې داسې ځای ته سوال ورسوو چې عدد پر یو یا صفر پر عدد یا عدد پر صفر نو د دې جواب څه کېږي مکمل حل سوال به زموږ او تاسې نیمګړی پاتې شي. مسایلو ته یې راځو د تقسیم عملې مسایلو ته. دقت کوئ لومړی یو څو ساده سوالونه حلوو. که چیرې وغواړو چې 12 تقسیم کو په څلورو باندې دقت کوئ موږ او تاسې باید په خارجي قسمت کې داسې عدد ولیکو تر څو مقسوم علیه سره یې ضرب کو او مقسوم عدد لاسته راکړي. که چیرې مقسوم عدد لاسته نه راکولو باید داسې نږدې عدد کې ضرب کو تر څو دې ته تر ټولو نږدې عدد زیات نه وي کم وي. دا په دې معنا دقت وکړئ که چیرې یو کې ضرب کو یو ضرب څلور د 12 او څلورو ترمنځ تفاوت به حده زیات دی نو که په دوو کې ضرب کو 2 ضرب څلور 8 کېږي. 8 بیا هم د 12 ترمنځ تفاوت زیات ده. که چیرې په درو کې ضرب کو په درو کې نه ضرب کو څلورو کې ضرب کو دقت وکړئ 4 ضرب 4 16 زیات شول. دقت وکړئ موږ او تاسې باید په څو کې ضرب کو په درو کې ضرب کو 3 ضرب 4 12 نه مو په ډېر زیاتو کې ضرب کو زیات خو باید یو عدد هم نه وي او نه مو په کم عددو کې ضرب کو په درو کې مو ضرب کو. که چیرې په درو کې موږ ته دا عدد نه پوره کوله باید موږ په داسې عدد کې ضرب کړې وه تر ټولو نږدې وه 12 ته همه عدد یعنې حاصل د دوی حاصل ضرب 12 څخه چې 12 ته پرې کو صفر کېږي. دا په دې معنا که چیرې موږ او تاسې وغواړو چې 12 په څلورو نفرو وویشو نو هغوی 3 دانې یا 3 سره رسیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ 49 تقسیم او باندې دقت وکړئ که چیرې موږ او ته په درو کې ضرب کو 21 قیمت راځي او که چیرې په 9 کې ضرب کو زیاتېږي. که چیرې په 9 کې ضرب کو 9 ضرب 9 نه څلوېښت کېږي 9 څلوېښت منفي 9 څلوېښت صفر کېږي. دا په دې معنا که 9 څلوېښت عدد په 9 باندې وویشل شي په مکمل ډول ویشل کېږي او تقسیمیږي. یو بل مثال ته یې دقت وکړئ 928 تقسیم په اتو باندې د دې ساده کولو ته دقت وکړئ. موږ او تاسې باید لومړني عدد ته توجه وکړو. که چیرې دلته داسې عدد وه چې پر اتو نه ویشل کېدله نو موږ اووالې د عدد سره یو ځای کول او هغې څخه هم وروسته په اتو باندې ویشلو. او بله مهمه خبره ده چې 9 هم پر اتو باندې د ویش وړ نه دي. 8 پر اتو باندې ویشو کوم حاصل چې باقي پاتې کېږي له ګاونډي سره یو ځای کېږي. 8 تقسیم 8 یو باقي څو پاتې شول یو ضرب 8 دا په دې معنا چې 8 9 منفي 8 یو همدا یو له 9 سره یو ځای کو دا په دې معنا چې 9 لاندې ورته راوړو
اوولس پر اتو باندې نه ویشل کېږي اما شپاړس ویشل کېږي که چیرې شپاړس پر اتو باندې ویشو 2 کېږي 2 ضرب اته شپاړس باقي څو پاتې کېږي یو همدغه یو له اتو سره یو ځای کوو په دې ډول 18 بشي 18 پر اتو باندې نه ویشل کېږي دیکات وکه شپاړس ویشل کېږي نو که شپاړس په اتو باندې ویشو 2 کېږي 2 ضرب اته شپاړس 18 منفي شپاړس 2 حاصل لاسته راځي یعنی هرې قسمت مساوي شو ل 122 سره ریمینډر مساوي شو ل 2 سره ریمینډر مساوي شو ل 2 سره ان شاء الله تاسو به د طبیعت عددونو د تقسیم د عملی یو څه معلومات ترلاسه کړي وي یو بل مثال ته دقت وکړئ آتش پیتا 215 وای تاسو تقسیم کړئ په 13 باندې دقت وکړئ شپږ سوه اته شپېته 215 تقسیم 13 باندې دقت وکړئ دلته 2 اعداد دي موږ نشو کولی چې شپږ یوازې پر 3 باندې ویشو باید موږ او تاسې دلته عدد که لومړنی عدد په 2 باندې د ویش وړ وي وویشو او کنې دویمې عدد ورسره یو ځای کړو او هغې وروسته په 13 باندې وویشو دقت وکړئ که چیرې 2 کې ضرب کړو 2 ضرب 3 شپږ او 2 ضرب 3 شپږ دا په دې معنی چې شپږ شپېته پر 13 ویشل کېږي خو اما اته شپېته نه ویشل کېږي اته شپېته منفي شپږ شپېته 2 حاصل لاسته راځي 2 په خپل حال لاندې راوړو آیا 22 پر 13 د ویش وړ دي نه نو موږ مجبور یو څلورم په ترتیب سره لاندې راوړو په دې ډول اوس کولی شو چې موږ 244 پر 13 باندې وویشو دقت وکړئ که چیرې په شپږو کې ضرب کو دقت وکړئ په شپږو کې 3 ضرب شپږ 3 ضرب شپږ 18 کې ماته یو باقي 3 ضرب شپږ 18 مثبت یو 19 یو څه اندازه نږدې ده او که پړی زیاته کړو امکان لري قیمت زیات شي له 4 څخه اته کمیدلی نشي یو له 2 څخه د 4 سره یو ځای کوو چې 14 شي 14 منفي اته شپږ حاصل لاسته راځي دلته یو باقي پاتې و له 2 څخه یو ځای کوو 11 منفي 9 2 حاصل لاسته راځي یو باقي پاتې و یو منفي یو صفر کېږي او دې طرف صفر لیکل هیڅ ګټه نه لري بیا هم شپږ پر 13 د ویش وړ نه دي 15 په ترتیب سره لاندې راوړو 215 شپېته تقسیم په 13 باندې دقت کوئ که چیرې په انو کې ضرب کو 3 ضرب 9 اووه که قیمت زیات شو بیا به کنه یو څه کم کو 28 کې مو 2 باقي 3 ضرب 9 28 مثبت 2 29 28 مثبت 2 29 دقت وکړئ 3 ضرب 9 28 کې مو 2 باقي 3 ضرب 9 28 مثبت 2 29 215 شپېته 290 یعنی دا قیمت زیات شوالو باید په اتو کې ضرب کو دقت وکړئ 3 ضرب اته
اتلس کېږي. څلورویشتو کې مو څلور دوه بکی او درې اته څلورویشت. څلورویشت مثبت دوه شپږویشت. پنځه منفي څلور یو. شپږ منفي شپږ صفر. دوه منفي دوه صفر. ریمینډر یې له یو سره مساوي شو او خارجي قسمت مو لاسته راوړو مساوي ده له 208 سره. انشاءالله چې تاسو به یو څه له طبیعتو د تقسیم له عملې سره اشنا شوي وای. یو بل مثال اخرنی مثال د دې تحقیقات او حقایق بیا راځو یو فعالیت لیکو. یو اویا اتیا تقسیم پنځو باندې. یو اویا اتیا په پنځو باندې وایي اوویشل. دقت وکړئ اووه خو نه ویشل کېږي خو اما په دې کې شته عدد پنځه پر پنځو باندې ویشل کېږي. یو ضرب پنځه پنځه. اووه منفي پنځه له دو سره مساوي کېږي. بیا هم دوه پر پنځو نه ویشل کېږي. یو په ترتیب سره لاندې ښکته راوړو. یوویشت کېږي. یوویشت نه ویشل کېږي. شل ویشل کېږي. شل تقسیم پنځه له څلورو سره مساوي کېږي. یعنی څلور په پنځه کې شل او یو بکی پاک کېږي. یعنی حاصل د یوویشت منفي شلو څخه دقت وکړئ اتلس منفي پنځلس درې بکی پاتې کېږي. یو صفر لاندې راوړو ځکه صفر بکی پاتې او درې هم پر پنځو د ویش وړ نه دي. دېرش بشي. دېرش که پر پنځو باندې وشو شپږ کېږي. شپږ یعنې ضرب پنځه دېرش کېږي. دېرش منفي دېرش صفر. ریمینډر مساوي ده له صفر سره او خارجي قسمت مساوي ده 1410 سره. انشاءالله چې تاسو به یو څه اندازه د طبیعي اعدادو له تفریق عملې سره اشنا شوي وای. یو فعالیت مې درته راوړی ده. فعالیت درته لیکمه او د فعالیت په لیکلو سره نننۍ برنامه پای ته رسوو. ما مخکې هم یادونه کړې ده بیا هم یادونه کړم چې ما د هر درس سره په اخر کې یو تمرین او یو فعالیت راوړی ده. دا چې اوس درسونه اسانه دي د طبیعي اعدادو دي نو په دې کې ما یوازې فعالیت راوړی ده او انشاءالله مخکې چې لاړ شو هغې دپاره ما تمرین هم اچولی ده. د فعالیت دپاره مې بیا جوابونه هم درته پیدا کړي دي. دا مو فعالیت ده په دې باندې کار وکړئ او حل یې کړئ. دریم سوال ده اوه سوه لس اتیا تقسیم پنځو باندې. څلورم مثال ده نهه نوي شپږ شپېته صفر صفر تقسیم درو دېرشو باندې. پنځم سوال د فعالیت ده اوه سوه شل تقسیم څلورو باندې. شپږم مثال ده دوه اتیا څلور سوه پنځه دوه اتیا څلور سوه پنځه تقسیم پنځو باندې کوي. دا و د نننۍ ورځې د درس فعالیت. په دې باندې کار وکړئ او تاسو ته به معلومه شي چې تاسو درس زده کړی او که نه دی. تاسو هم مهرباني وکړئ خپل ملګري او همصنفیان مو خبر کړئ تر څو هغوی هم له دې برنامو څخه ګټه واخلي. هغه مشکلات چې په کیمیا، فیزیک، بیولوژي او ریاضاتو کې لري یو څه اندازه راکمې شي. انشاءالله چې په راتلونکو ورځو کې به درته کیمیا، فیزیک هم پیل کو. لومړی همدا درسونه چې شروع مو کړي مو دي یو څه اندازه مخکې بیایو
تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.